امریکا ولې په افغانستان کې خپل تجهیزات له منځه وړي؟ د دې پر ځای چې خپل تجهیزات افغان ځواکونو ته وسپاري بلکې دوی له منځه وړي. د چې په دې اړه امریکایانو تازه څه ویلي دي په دغه ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. امریکا 1400 قلمه کوم تجهیزات افغانستان کې له منځه وړي. د تازه راپورونو له مخې امریکا ویلي چې د مې له لومړۍ تر اوسه یې د سرتیرو په وتلو پیل کړی او په یو شمېر پروازونو کې تجهیزات او سرتیري له افغانستان څخه ویستلي. د امریکا مرکزي قومندانۍ په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې دوی یو شمېر تجهیزات چې اړین دي له ځان سره وړي، یو شمېر افغان ځواکونو ته ورکوي او یو شمېر چې ډېر زیات دي او شمېر یې 1400 رقمه تجهیزاتو ته رسیږي همدلته په افغانستان کې د دوی له لوري له منځه وړل کیږي. دوی نه دی ویلي چې دا کوم تجهیزات دي چې دوی له منځه وړي، خو ویلي دي له دې سره سره چې افغان پوځ ته تجهیزات ورکوي او همدارنګه یې له ځان سره وړي، خو زیاته برخه د دې تجهیزاتو همدلته د دوی له لوري له منځه وړل کیږي. قسم ویل کیږي چې له امریکایي ځواکونو د $1 میلیارډ په قیمت تجهیزات افغان ځواکونو ته پاتې کیږي. خو پوښتنه دا ده چې دا توکي چې دوی له منځه وړي ولې افغان ځواکونو ته نه ورکوي؟ دا به کوم توکي وي؟ قسم امریکا په دې هکله څه نه دي ویلي چې دوی کوم توکي په افغانستان کې له منځه وړي، خو شک دا دی چې امریکا افغانستان ته کوم خطرناک څه راوړي چې اوس یې نه وړل کېدای سي او نه یې پرېښودلی شي. امریکا په لومړیو کې د خپلو وتلو سره سم خپلې اړې هم له منځه وړي دي، خو د دوی دا کار د افغان سیاسیونو او یو شمېر مشرانو له مخالفت سره مخ شوی. هغوی وویل چې امریکا د خپلو اډو د ورانولو پر ځای افغان ځواکونو ته هغه ځایونه ورکړي. اوس هم په نړیواله کچه همدا خبره مطرح کیږي چې امریکا له خپلو وتلو وروسته د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو او ورسره د جګړې کولو لپاره باید افغان ځواکونه په ښه توګه مجهز کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.